د ګلبدین حکمتیار زوی تازه څه کړي دي؟ حزبیان او افغانان له حکمتیار څخه څه غواړي؟ ګلبدین حکمتیار زوی حبیب حکمتیار څنګه عیاشي شروع کړې ده؟ چیرته ده او څه یې کړي دي؟ کوم غبرګونونه د حکمتیار زوی سره مخامخ شوي دي؟ په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. حزبیان وایي حکمتیار د خپل زوی له ګوند څخه وشړي. پر خواله رسنیو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د زوی حبیب الرحمن د نیم پرتوګه انځورونو پر خپرېدو سخت غبرګونونه مخې ته راغلي دي. ډیری شمېر افغانانو ښاغلی حکمتیار ننګولی چې ګواکې نور خلک به پر دا ډول جامو رټل او کړول، خو خپل زوی چې څه ډول جامې اغوندي د افغانستان له کلتور سره چندان اړخ نه لګوي. پر فیسبوک همدا پوښتنه کته پورته کیږي چې ښاغلی حکمتیاره ولې مو نور افغانان په وړو وړو خبرو وژل؟ هغوی ته مو د مذهب سخته بڼه غوښته او خپل نازولي دي د خپلې خوښې ژوند نه کوي. د دغو غبرګونونو سره هم مهاله د حزب اسلامي ځینو مهمو غړو بیا له ګلبدین حکمتیار څخه غوښتي دي چې خپل زوی حبیب الرحمن دې له ګوند څخه وشړي او وزوات دې تر واخلي. د بغلان ولایت یو شمېر قومندانان محمد ولی معصوم وایي که رښتیا هم حکمتیار د حزب اصولو ته ژمن وي نو ژر ده چې غبرګون به وښایي او خپل زوی به د تل لپاره له سیاست او ګوندي فعالیتونو کېنوي. د حزب اسلامي نورو مهمو غړو دغه خبره پسې غبرګه کړې ده. د دغه ډلې یو بل مخکښ غړی اسد شهاب وایي د خلکو حق دی چې نیوکه وکړي او دوی ته پیغور ورکړي، ځکه حزب د شرعي اصولو د ماتولو له کبله ډیر خلک کړولي او په سزا یې رسولي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که چیرې تاسو هم د ګلبدین حکمتیار د زوی د عیاشي په اړه کوم نظر لرئ نو مهرباني کمنټ کې راسره شریکولی شئ. تر بیا ښې چارې.